السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زه به نن تاسو ته د سهیلي پښتونخوا د یو ځوان او تکړه شاعر امیر محمد لیکوال صاحب یو غزل چې بار ما مخکې مو ویلې د خپل یوټیوب او د فیسبوک پر پیج بار شیر کړی هم ده، خو هغه ډېر ښایسته غزل ده. زه غواړم چې بیا تر تاسو یې ورسوم. د کتاب نوم دی توري بشي ستوري. له دې کتاب څخه مې انتخاب کړی ده. خوږو دوستانو، امیر محمد لیکوال صاحب وایي اوس یې موږ پېژنو چې زین د چا دی، آس د چا دی. اوس یې موږ پېژنو چې زین د چا دی، آس د چا دی، توره د چا ده او د تورې شاته لاس د چا دی. اوس یې موږ پېژنو چې زین د چا دی، آس د چا دی، توره د چا ده او د تورې شاته لاس د چا دی. دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدی، دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدی. اوس پسې ګرځم چې له ده سره تماس د چا دی. دغه زموږ د کلي پیر خو دومره نه پوهېدی. اوس پسې ګرځم چې له ده سره تماس د چا دی. دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي، دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي. دې ترهګر سره پاسپورټ د چا دی، پاس د چا دی. دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي، دا چې زموږ په کور او کلي کې ورانۍ جوړوي. دې ترهګر سره پاسپورټ د چا دی، پاس د چا دی. وخت به د هر څه نه پرده لرې کړي، بیا یې ګوره. وخت به د هر څه نه پرده لرې کړي، بیا یې ګوره. چې حزب الله د چا ملګری دی، حماس د چا دی، الله خبر دی چې بیا کومه منصوبه جوړوي. الله خبر دی چې بیا کومه منصوبه جوړوي. او لیکواله بیا په پورې کلي کې اجلاس د چا دی. او اوس یې موږ پېژنو چې زین د چا دی، آس د چا دی او توره د چا ده او د تورې شاته لاس د چا دی. خوږو دوستانو، غواړم چې د امیر محمد لیکوال صاحب یو بله هم یو ښکلې او ښایسته غزل تر تاسو در ورسوم. ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې د امیر محمد لیکوال صاحب داسې غزلې دي چې څومره هم سړی وایي نه په مړېږي. وایي لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي، لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي. داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي، او لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي. داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. او خدای په لنډو ورځو شپو کې داسې وخت راولې، خدای په لنډو ورځو شپو کې داسې وخت راولې چې د کابل خلک په لوی زړه پېښور ته راځي. او خدای په لنډو ورځو شپو کې داسې وخت راولې چې د کابل خلک په لوی زړه پېښور ته راځي. یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویدوي، یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویدوي. مورکۍ وایي چې بابک به دې اختر ته راځي. یوارې زه ورځم مورې ما راغبرګه نه کړې، یوارې زه ورځم مورې ما راغبرګه نه کړې، یوارې زه ورځم مورې ما راغبرګه نه کړې. زما مین زما ملنګ مې د کور ورته راځي. او لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې، لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې. او پر هر ځوان غږ کوو که څوک ودې اشر ته راځي. او لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې، لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې. پر هر ځوان غږ کوو که څوک ودې اشر ته راځي. او لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي. داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. مننه خوږو دوستانو، تر راتلونکو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.